السلام علیکم ورحمت الله ګرانې لیدونکو زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی زموږ د نن ورځې درس چې دی فریکونسي ده. فریکونسي څه ته ویلی کېږي؟ فریکونسي د ارقامو په سیټ کې د یو رقم تکرار ته فریکونسي ویلی کېږي او په اف کوچني توري سره ښودل کېږي. یعنې کله چې موږ ته ډیټا راکړې وي او په دغه کې یو څه رقمونه تکرار وي نو دغه تکرار ته څه ویلی کېږي؟ فریکونسي ویلی کېږي. او دوهم چې دی موږ سره د فریکونسي جدول ده. فریکونسي جدول په یوه څېړنه کې که چېرته موږ معلومات په یو جدول کې ترتیب کړو دغه جدول ته د فریکونسي جدول ویلی کېږي. پر مثال راځو په مثالونو باندې روښانه کړو. څنګه دا اوس موږ ته ډیټا راکړې، مثال داسې ده د لاندې ډیټا فریکونسي پیدا کړئ. ډیټا موږ ته راکړې وایي د دغه تاسو څنګه کړئ فریکونسي پیدا کړئ. نو موږ د فریکونسي جدول ورته جوړوو. دلته لیکم x یا لیکو دا رقمونه هم لیکای شو. دلته لیکم f یعنی فریکونسي کوچنی f. اوس راځو دوه څو ځلې تکرار دي دغه سیټ کې، یو ځل یو لیکو. درې څو ځلې تکرار دي، یو دوه درې څلور ځلې تکرار دي، څلور لیکو. څلورو ته راځو، څلور څو ځلې تکرار دي، دوه دلته لیکو دوه. چې دغه جدول د چی په نامه یادېږي؟ د فریکونسي جدول په نامه یادېږي دغه جدول. راځو یو بل مثال هم ده. دغه مثال د دغه کې هم راته تاسو د فریکونسي جدول څنګه کوي پیدا کوي. دلته به لیکو x، دلته به لیکو f. نو ګورئ شل څو ځلې تکرار دي؟ دوه ځلې، دوه لیکو. دېرش څو ځلې تکرار دي؟ درې ځلې، درې لیکو. نو دغه چې څه د فریکونسي جدول څه. ښه اوس راځو اوسط ته. اوسط څه ته ویلی کېږي؟ اوسط وسط نه دی، اوسط دی او الف په سر کې لري، وسط نه دی. اوسط د ډیټا مجموعه د ډیټا په شمیر عبارت له اوسط څخه ده. یعنی د ډیټا مجموعه د ډیټا په شمیر عبارت له چی څخه ده؟ اوسط څخه ده. پر مثال که موږ ته چیرته ډیټا راکړي د x1 په نامه، x2 همدغسې x3 xn پورې که نه دا ډیټا راکړې وای د دغه تاسو څنګه کوئ اوسط پیدا کوئ. نو اوسط بیا موږ څنګه پیدا کوو؟ اوسط چې ده په x بار باندې ښودل کېږي. اوسط په x بار ښودل کېږي. دا څه کېږي؟ x1 جمع x2 جمع x3 جمع نقطه جمع xn تقسیم په د ډیټا شمیر. ډیټا شمیر څومره ده؟ n پورې ده که نه. نو n دغه ته څه ویل کېږي؟ اوسط. دا موږ کولی شو په دغه شکل هم ولیکو. سیګما دی یا مجموعه، دغه ته سیګما ویل کېږي. سیګما یا مجموعه دی آی له یو نه شروع کوي تر n x آی. یعنی دلته به یو ځل آی دغه شکل ته نور پر n لیکو. دا د مجموعې لپاره استعمالیږي. یعنی د آی په ځای به یو راځي، بیا جمع به کوو، بیا دوه. دا دواړه شکلونه څنګه دي سره؟ یو ډول دي. دا یې لنډ ډول موږ لیکلی شو. اوس راځو یو مثال باندې زه تاسو ته روښانه کوم. څنګه موږ سره یو مثال به داسې درته ولیکم. فرض مثال دلته به مضامین ولیکم او دلته به نمرې درته ولیکم. فرض مثال یو شاګرد ته په ازموینه کې ګډون کوي، په ریاضي کې فرض مثال نمرې چې دي 10 وړې، کیمیا کې همدغسې راځو 15، بیولوژي کې 25، فزیک کې به مو لیکم دغه 10، همدغسې دري 60، پښتو 10. اوس دا څنګه دي؟ دغه یو زده کوونکی د په ازموینه کې ګډون کړی، دا نمرې اخیستې دي. اوس راځو د دغه اوسط پیدا کوو. نور مضامین هم لیکای شئ که نه، خو د هغومره موږ لپاره بس. اوس یې اوسط څنګه پیدا کوو؟ داسې لیکو چې x بار یعنې اوسط مساوي کېږي 10 جمع 15 جمع 25 جمع 10 جمع 60 جمع 10. یو دوه درې څلور پنځه شپږ، یو دوه درې څلور پنځه شپږ. نو په څو به یې ویشو؟ د ډیټا شمېر څومره ده؟ شپږ. نو په شپږ یې څنګه ده؟ تقسیم کوو. اوس دا ټول به جمع کوو. 10 90 شل، 110 110 او شپېته، 100 x بار مساوي کېږي 100 تقسیم دی شپږ. دا اوس په دغه باندې اختصاریږي. ځواب به یې څو راسي چې په دغه دا اختصار کو؟ اختصار به نسي، تقسیم به یې کو چې نه کېږي، اختصاریږي. اختصار کو. په دوه اختصارو 3
دا هغه ځکه یویز رقم صفر ده که نه جفت دغسې په دوه باندې اختصار کم څو راځي یو نه کېږي اووه شنیسم ولس ولس چې په دوه باندې اختصار کم څو راځي اته یعنې شپاړس یو پاتې صفر کلر صفر یعنې دا لس لس چې په دوه باندې اختصار کم پنځه اتیا په تروی باندې چې وویشم څو به راشي ځواب بیا به یې دلته تقسیم کړو پنځه اتیا تقسیم دی درې اته چې په هغه وویشم کړو درې دوه ورې درې شپږ منفي دغه نه چې دا لرې کم اته نه شپږ لاړ شي دوه پنځه خپل راښکته کړو پنځه چې په درې وویشمه اته ورې درې څلرویشت یو باقي پاتې څه یو هم ویشلی شو اشاریه به کېږدمه صفر به ورکړو لس درې یو بیا پاتې کېږي همدغسې دا متولي راځي نو ځواب یې څو 28.3 متولي یعنې د دې فیصدي د دغو مضامینو په نظر کې نیولو سره فیصدي څومره سوه 28.3 سوه اوس راځو موډ ته موډ څه شي ته ویلی کېږي د راکړل شویو معلوماتو زیاتې فریکونسي ته څه ویلی کېږي موډ ویلی کېږي یعنې کله چې موږ ته معلومات راکړي وي د هغوی فریکونسي پیدا کوم حد چې زیاته فریکونسي لري دغه حد دې موډ په نامه یادېږي مثال کې وایي زه درته واضح کوم موږ ته داسې یو فرض مثال به راکړی ډیټا به موږ ته راکړي که نه ډیټا به زه داسې ولیکم شل دېرش نوي دېرش شل پنځه ویشت دېرش دا یې فرض مثال موږ ته ډیټا راکړې ده دغه موږ څه شي کوو فریکونسي جدول باندې پوهېدو فریکونسي جدول به یې جوړ کړو ایکس یعنې دلته دا ډیټا لیکو چې شل څو ځلې تکرار ده یو دوه ځلې دوه لیکو دېرش څو ځلې تکرار ده یو دوه درې ځلې همدغسې لیکو پنځه ویشت څو ځلې تکرار ده یو ځل یو لیکو نوي څو ځلې تکرار ده یو لیکو نو په دغه کې کوم حد زیاته فریکونسي لري دېرش کوم حد چې زیاته فریکونسي لري نو دغه رقم د چی په نامه یادېږي د موډ په نامه یادېږي ځکه د دې فریکونسي د نور نه څنګه ده زیاته ده او موډ چې ده په لوی ام باندې ښودل کېږي موډ چې باندې ښودل کېږي لوی ام باندې یعنې د دغه ډیټا موډ څومره ده ام مساوي کېږي دېرش سره اوس راځو میانې ته اوس راځو میانې یعنې میډین ته راځو میانه څه ته ویلی کېږي د اوسط موډ میانه چې دي دا مرکزي شاخصونه دي میانه څه ته ویلی کېږي میانه کله چې موږ ډیټا په نزولي یا سودي ډول ترتیب کړو نو منځني حد ته یې څه ویلی کېږي میانه ویلی کېږي کله چې ډیټا موږ په سودي یا نزولي ډول ترتیب کړو منځني حد ته به یې څه ویلی کېږي میانه ویلی کېږي زه ډیټا لیکم ما درې څلور پنځه شپږ همدغسې لس هم لیکلی شي که نه پورته عددونه یې شل وي فرق نه کېږي که نه ګډوډ دي اوس دغه ډیټا څنګه دی موږ سره تیاره په سودي ډول ترتیب ده سودي ډول که چېرته ترتیب نه وو موږ یې ترتیبوو سودي ډول دغه ترتیب ته چې له کوچني حد نه لوړ حد ته رواني یعنې درې شو بیا څلور بیا پنځه همدغسې لوړه عدد څخه لوړ عدد ته رواني او نزولي څنګه ده د لوړ عدد نه ښکته رواني یعنې ټیټېږي نزولي پنځه څلور درې دغه ته کوم ترتیب یایي نزولي ترتیب یایي نزولي ترتیب دا کوم ترتیب ده سودي ترتیب ده اوس په دغه کې موږ داسې میانه تعریف کړه کله چې ډیټا یا په نزولي یا سودي ډول ترتیب شي نو منځني حد ته یې څه ویلی کېږي میانه ویلی کېږي ګورئ دلته ډیټا اوس منځني حدونه کوم دي دوه ډلې پاتې دوه ډلې دا دواړه دي نو ګورئ چې کله ډیټا جفته وه دوه حالته موږ لرو که چېرته د ډیټا شمېر جفت و ګوره یو که دلته نمبر ویانم ورته وکړم که نه یو دوه درې څلور پنځه شپږ ګورئ دوه ډلې حدونه پاتې دوه ډلې دا دواړه راغله ګورئ دغه چې کې ډیټا یعنې شمېر څومره ده جفت ده شپږ جفت دي که نه نو موږ به څنګه کوو دا دواړه حدونه به سره جمع کوو په څو به یې ویشو په دوه به یې ویشو او نسې ده په وړکي ام باندې ښودلی کېږي نو دواړه سره جمع په څو کېږي یولس تقسیم په دوه به څو سي 5.5 نو د دغه ډیټا میانه څو ده 5.5 په دغه ډول کې هم موږ معلوموو که نمبر شماري ورته وکړو یو دوه درې څلور پنځه شپږ د ډیټا شمېر څومره ده جفت ده یعنې ډیټا موږ سره څومره ده جفت عدد راځي نو موږ به څنګه کوو دا منځني حدونه دوه ډلې پاتې کېږي دوه ډلې دا دواړه به جمع کوو دا شمېره یې نه کوډ ګذري نه دا دواړه به جمع کوو په څو به ویشو په دوه به ویشو بیا هم څو راځي 5.5 راځي دا خو جفته ډیټا کې وه که چېرته موږ سره ډیټا شوي تاک شمېر ولري هغه سره به څنګه کوو په هغه کې منځنی حد راځي زه یو مثال لیکم شل 55 اویا
90 100 دا فرض مثال موږ سره ډیټا ده په دې کې اوس څه کوو هغه پیدا کوو میانه پیدا کوو ګورئ تیاره دا ډیټا په کوم ترتیب باندې جوړه شوې ده په سودي ترتیب یعنې له واړه حد نه لوړ حد ته ځي نو ګورئ په دغه کې منځنی حد دوه ډلې پاتې دوه ډلې د هغه اویا چې ده میانه ده ام مساوي کېږي میانه مساوي کېږي اویا سره نو هیله لرم چې پوه شوي به وئ زموږ د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې نور مو په پاک سپېڅلي رب باندې سپارم